دا خو د سړو دپاره شو ښځې غریبانانې به څه کوي زنانه به وایي چې ځه مونږ خو پکې لاړو برباد شو ځکه دا ثوابونه خو ټولو سړو ګټل او ښځو ته خو پکې اسم میلو نه شو نه زنانه خوش قسمته دي سړی محنت او مشقت کوي نه خدای اجر ورکوي ښځو له الله بې د محنت مشقت نه الله اجر ورکوي دا ښځې خوش قسمته دي شکر دی اوس خو لوډ سپیکر دا زمانه ده نو زنانه د مهرباني کوي په خپلو کورونو کې دی دا خطبه دغه اوري تقریر د عالم دی اوري مسئلې دی اوري په هغې دی عمل کوي دې وخت کې مکمل متوجه شي زنانه چې بیان اوري او عمل پې وکړي لیکن زنانه دې څه کوي زنانه به خپل د ماسپښین لمونځ کوي او د ماسپښین د لمانځه نه مخکې 4 رکاته سنت کوي او د 4 رکاتو نه مخکې 2 رکاته یا 4 رکاته نفل دی وکړي چې څنګه زوال وشي نو زنانه دې 2 رکاته نفل وکړي د 4 سنتو نه مخکې یا 2 رکاته نفل یا 4 رکاته نفل نو الله پاک به دا دې زړه کې راوړي دا زنانه چې ارمان دا دی نو نشم تی د جمعې مانځله اگر چې صحابو زمانه کې به جمعې مانځله صحابیات راتلې خو د ښځو کور کې مونځ بهتر دی رسول الله مبارک فرمایي او بل دا زمانه د فتنې ده نو عایشې صدیقې په خپله زمانه کې دا فتوا ورکړې وه چې د فتنې زمانه ده که د فتنې زمانه به نه وي نو ښځې به مانځله تلې اوس خو د دور د فتنې دی د فتنې زمانه ده نو ځکه ښځې بندې دي نو لکې به ده وایي چې ارمان که مونږ ته هم د مانځه اجازت وې نو زه به مونځ ته جمعې مانځله تللی وم ما به هم د جمعې مونځ کې خو اجازت نشته نو یا 2 رکاته د زوال نه پس یا 4 رکاته نو دې له به خدای په کور کې بغیر د کړه او د تکلیف نه الله پاک دا اجر او ثواب ورکړي